د شعر او ادب درنو مینوالو، په پښتو ادب کې کله چې د غزلبولو شاعرانو نومونه یادیږي نو د خاطر افریدي نوم ارومرو مخته راځي. ارواښاد خاطر افریدي نوم مصری خان دی چې پر 1929 زیږدیز کال د خیبر په دره د صدوخیلو په علاقه کې د اکبر خان په کور کې زیږېدلی دی او پر 1908 زیږدیز کال کې د یوې اوږدې ناروغۍ له امله په حق رسېدلی دی. خاطر صاحب لیک او لوست زده نه و، خو وروسته یې د خپل استاد لالزاده ناظر شینواري څخه لیک او لوست زده کړل. د ده شعري استعداد د ستاینې او قدر وړ دی او په شعري کلام، خیالونو او فکرونو کې خوندور، رنگین او هنري ارزښتونه نغښتي دي. د ارواښاد خاطر صاحب په غزلونو کې د ژبې خوږوالی او د ساده او ولسي غزلونو رنګ، ادبي او هنري ښکلا، د مینې او حسن خیالونه او فکرونه، وطني، انساني او اخلاقي تصویرونه، د ملي وحدت، اتحاد او اتفاق فکرونه له ورایه څرګندیږي. ما د خاطر صاحب یو خوندور او په زړه پورې غزل انتخاب کړی دی. تاسو د ادب قدرمنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي. چې یو ځلې ویران کړي ستا تصویر راله آشنا، چې یو ځلې ویران کړي ستا تصویر راله آشنا، بیا هغسې زما هغه فکرونه نه جوړیږي. راضي شه د یار غمه د دنیا د غم سره، راضي شه د یار غمه د دنیا د غم سره، یو کور مې دی د زړه پکې برجونه نه جوړیږي. ای زړه ته راته وایې چې یار راشي څه به کړو، ای زړه ته راته وایې چې یار راشي څه به کړو، د خوبه ځنې وړاندې تعبیرونه نه جوړیږي. زه خو ای آشنا لا د پخوانه لیونی وم، زه خو ای آشنا لا د پخوانه لیونی وم، د عمر لیونو ته زنځیرونه نه جوړیږي. زه تا ته په قدم کې ته ماته یې ولاړه، زه تا ته په قدم کې ته ماته یې ولاړه، زما او ستا په منځ کې پیغورونه نه جوړیږي. خاطره یو غم نه دی نن زړه جوړ او سبا وران، خاطره یو غم نه دی نن زړه جوړ او سبا وران، چې ډیر کوي غمونه هغه زړونه نه جوړیږي. د وخت د ګزارونو مې داغونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي، زما سره سپرلیه ستا ګلونه نه جوړیږي.